راځو ملک یو کنکشن کړی دی او د ملک صاحب پوښتنه کوو چې د موږ ته را ډیسپلی کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه دا هغه کنکشن دی د یوې کمرې کنکشن موږ کړی دی. دا د کمرې کنکشن دی چې په هغه کې موږ څلور بلب یوه پکې لګولې ده چې مطلب د هغه سره زموږ د مین تار موږ راوستلی دی. مین تار دا دی د مین تار سره بیا موږ بریکر سیسټم لګولی د بریکر بیا موږ د ولټیج اشاره هم لګولې چې موږ ته بجلي راښیي چې څو ولټیج را روان دی. بیا موږ بورډ ته راځو د بورډ سره بیا موږ د بلپانو کنکشن او د پکې کنکشن کړی دی. راځو زه اوله پیره بجلي رایله کوم چې زموږ سره بجلي را روانه سي مین رالي بیا زه بریکر ما آن کې بریکر بیا ولټیج بجلي را روانه ده. اوس زه ته بجلي بلپانو پکې درښیم چې مطلب موږ څنګه لګولې دي سمې را روانې دي غلطې دي د هغه به درښیو چې مطلب په اولو سره به موږ زموږ اول بلب موږ دلته لګولی دی. اول بلب په دې باندې ولګېدی. دویم بلب دا دی ورتې ته م ولګېدی چې مطلب موږ د یوې کمرې کنکشن کې څلور بلب یوه پکې لګولې ده. دا د دریم بلب دی او دا څلرم بلب سلولو. زموږ سره پکې سیسټم هم شته چې هغه به ته لږ د ټرایي دپاره در ښکاره کړو چې پکې به هم صحیح شو. دا زموږ سره سیسټم چې دا موږ د یوې کمرې کنکشن کړی دی. د یوې کمرې کنکشن کې موږ دغه دا کنکشن په ډېر انداز سره سوی دی چې دغه د مین بریکر د مین بجلي راغله بیا موږ بریکر لګول د بریکر سره موږ ولټیج هم اشاره کړې ده. ولټیج هم ښکاره کړی دی. بلپانو او د یوې کمرې کنکشن په ډېر ښایسته انداز سره کړی دی. نو انشاءالله موږ د نورو کمرو کنکشن هم په ډېر ښایسته انداز سره کولی شو. اوس چې موږ د یوې کمرې کنکشن وکړي انشاءالله اوس موږ ته د لسو کمرو کنکشن د پنځو کمرو کنکشن هېڅ زور نه غواړي. اوس موږ انشاءالله د هر ځای کنکشن په ډېر اسانۍ سره کولی شو. ښه ملکه که ته موږ ته دغه بند کې مین سویچ او موږ ته د بورډ دا بله خوا راښکاره کړې موږ وګورو. بلکل تی ته به دا بله خوا هم در ښکاره کړم چې زه بریکر بند کړم. مطلب زموږ سره بجلي سیسټم ختم شو. موږ به تی ته د بورډ دا بله خوا در ښکاره کړو چې د دې کنکشن څنګه سوی دی. د دې کنکشن دا رقم سوی دی. خو زموږ سره د ځینې تارو له کبله موږ تار استعمال کړی دی چې سور تار لږ کم ولولو. موږ تور تار استعمال کړی دی. صحیح دی زبردست ماشاءالله.